یو صحابي دی ابي امامه رضی الله تعالی عنه، د هغې په باره کې راځي وایي زه ایمان مې چې راوړو نو په ځوانۍ کې دی ایمان راوړی دی، نو زه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزوي جهاد ته لیږلم، نو ما ورته ویل یا رسول الله ما ته دعا وکړه د شهادت، نو نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم سلمهم وغنمهم، الله روغې راولي او غنیمتونو سره راولي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ډېر زیات خفه کېدو، د ټولې دنیا مینه راغونډه که په یو تله کې واچوه، د الله د خپل بنده سره چې کومه مینه ده دا بله تله کې واچوه، دا به زیاته وي. الله په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات خفه کېږي، د دې وجې نه یو حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل که د یو بې ګناه مسلمان په وینې توی کولو کې د دې ټولې ځمکې انسانان او د وواړو اسمانونو مخلوق شریک شي نو الله به جهنم ته ګزار کړي. الله ته مؤمن بنده دومره خوښ او ګران دی. دا صحابي فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دعا وغوښتله د شهادت، دومره دا صحابه شهادت ته خوشحاله کېدل. رسول الله فرمیل اللهم سلمهم وغنمهم، الله روغې راولي او غنیمتونو سره راولي. ورونو وایي بیا غزا له تلم، بیا ما د رسول الله نه د شهادت دعا وغوښتله، نو هغې بیا دا دعا وکړه، نو موږ روغ رالو، ډېر غنیمتونه مو ځان سره راوړل. دریم ځله مې بیا دا دعا وغوښتله د شهادت، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ما ته دقه دعا وکړله. نو زه پوهه شوم چې رسول الله زما شهادت یا زما وجل نه غواړي چې زه مړ شمه، ځکه د الله په نیز باندې اوچت خلک دي، صحابه کرام انبیا دي، د هغوی نه وروسته بیا د هغوی اتباع ملګري دي. وایي کله چې زه په دې خبره باندې پوهه شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ژوند غواړي، نو په دغه وخت کې ما د الله نبي ته صلی الله علیه وسلم ته یو درخواست وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل راته وښایه چې الله مې په جنت ته داخل کړي. څه بهترین نسخې په کار دي، د جنت والا نسخې په کار دي. زمونږ استاد چې خو دغه نسخه په کار ده چې کاروبار به څنګه ښه کېږي، او کم کاروبار وي چې ګټه پکې ډېره، پیسې پکې ډېرې، او حال دا دی چې دنیا زحمت دی، دنیا تکلیف دی، دنیا دردونه دي، کړاوونه دي، جړاګانې دي. ستا په ژوند به ستا زامن یو د بل دشمن جوړېږي په هغه مال چې تا ورته ګټلی دی. ستا په ژوند باندې به دغه اولاد ستا دشمن جوړېږي، کم کور چې ورته تا جوړ کړی دی، کم مال ورله تا ګټلی دی، لیکن حساب به الله تا سره کوي. حساب به ته الله ته ورکې، او دشمنین او جنجالونه او بدبختین به همدغه مال ستا د اولاد دپاره جوړېږي. نو ما دعا وغوښتله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو عمل راته وښیه چې جنت ته پې داخل شم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې علیک بالصوم، نو دا حکم یې وفرمیل چې روجي نیسه. ابي امامه رضی الله تعالی عنه به کال 12 میاشتې روژه نیوله. صحابه کرامو فرمیل وایي موږ به چې د ابي امامه په کور کې لوګی ولیدو نو موږ به پوهه شو چې میلمه ورکر راغلی ده. بغیر د میلمه نه د ابي امامه په کور کې لوګی یا اور بلیدل دا نه و. دومره ډېرې روجې ونیولې، قدر یې ورته معلوم شو، نسخه ورته رسول الله ښودلې وه